سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. احمدشاه زمانځی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر په توګه وټاکل شو. ولسمشر غني ښاغلی زمانځی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لیږل شوي نوملړه غوره او نن یې د یو فرمان پر بنسټ ټاکلی دی. احمدشاه زمانځی تر دې مخکې د مالیې وزارت د عوایدو لوی مشر و. ویل کېږي یاد کمیسیون د روان کال د غبرګولي پر 15مې دغه څوکۍ لپاره 14 کسیز نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږلی و. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله د دولت 2 وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه نږدې 10 بجې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د یادې ولسوالۍ په سرو ساګانو سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو پیل او د سهار تر 4 بجو یې دوام وکړ. د کندهار د والي ویان زیاتوي په دې نښته کې 2 سرحدي پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور یې ټپیان دي. 12 ماین پاکونکي په کونړ کې د داعشانو لوري تښتول شوي او تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات په لاس کې نشته. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم وایي دا کسان چې د ایریا موسسې پورې اړوند دي تېره ورځ د پیج درې ولسوالۍ له غونډۍ سر سیمې څخه چې ناامنه ده تښتول شوي دي. د نوموړي په وینا د ولایتي ادارې او قومي مشرانو هڅې روانې دي څو تښتول شوي کسان بیرته راخوشي شي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د نجونو د یوه ښوونځي یوه برخه د نامعلومو کسانو لوري وسوځول شوه. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغې لیسې ته چې د چمتلې په نامه ده تېره شپه اور ورته شوی خو امنیتي مسؤلین پر وخت یاد ښوونځي ته رسېدلي او اور یې وژلی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې یوازې 2 کېږدۍ او 15 فرشونه سوځېدلي او نور ښوونځي ته زیان نه دی رسېدلی. ویل کېږي د پیښې په تړاو د یادې لیسې ساتونکی نیول شوی او اوس هم ترې پوښتنې روانې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د تازه نښتو په پایله کې 18 طالبان ووژل شول. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستانی وایي دغه نښتې تېره شپه نږدې 1 بجه وروسته له هغې ترسره شوې چې یو شمېر طالبانو د یادې ولسوالۍ په قرغز، کنجک او ګمبز سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د همګړۍ په یادو سیمو کې وضعیت ارامه دی. او د کندهار ښار د 2مې ناحیې اوسیدونکو تېره ورځ وروسته له هغې بایپاس سړک د موټرو پر مخ بند کړ چې ښاروالۍ د جوړېدو ژمنه پوره نه کړه. پر دغه څه کم 4 کیلومتره سړک چې د کابل کندهار لاره هم تېره شوې د کورونو په منځ کې جوړ شوی خو له تېرو 8 کلونو راهیسې کنډ و کپر دی او د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې ښاروالۍ ته پر وخت مالیه ورکوي خو له 15 کلونو راهیسې د سړک د جوړېدو ژمنې ورکوي او نه یې عملي کوي. د کندهار ښاروالۍ هم دغه ستونزه مني او وایي چې دغه سړک جوړولو لپاره شاوخوا 2 لکه ډالرو ته اړتیا لري خو ښاروالۍ یې د پرې کولو توان نه لري او اوس یې په دې اړه له مرستندویو ډلو سره خبرې پیل کړي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.